او که خدای پاک کامیاب نو مړه د نورو د لسه کړو کې زه بېله وکړم غلا زه نه کوم جوارګر نیم چرس پوډر نه خرڅوم چونکې زه اوس کیسان ته ولاړ یم دا نور سیټونه خو د خلکو بند کړي دي خو دا کیسان سیټ پکې پارک دی نو د دې تړم خو د الله پاک خیر کې چې نښه به سره کوي ډولکۍ راني کې په آخر عمر مې ونه شرموي زه د سراج الحق صاحب د تره زوی ما اگر زما دې بدن کې به تاسو هم ګورئ چې چونکې ګیره کې په ټوپۍ کې په ډیکوریشن کې زه د هغه په شان یم خو چونکې غریب یم نو اوس په دې علاقه باندې ولاړ یم د ډاګی شاه باچا کلی خانداد میر کلی د بن اسرائیلو ته ولاړ یم دې طرف ته او که خدای پاک کامیاب کړم نو مړه د نورو د لسه کړو کې زه بېله وکړم خو دا نالۍ دي داسې م پخې دي او تاسو د بجلۍ بل ورنه کړم د ګیس پسه ورښئ کونډې اچوئ خدای م تباه کړه په ایماندارۍ دا خو سورلټ ناجیزه ده خو چونکې بینه به هر حال تانې ته چا به بجلو کې بولته نو دا لږ به درځي را خلاصوي به م کونډې اچوئ دا ستاسو زوړ عادت دی او ګیس ته ګوره نه کونډه لګي نه ورته پیپ لګي دا کار به بیخي د خیال نه وباسئ نه یې کولی هسې به پیپونه راشي خو بیا به داخلي هم دسه څه نه وي داسې کار دی دا نالۍ مالۍ دا کار او زمونږ کوم ګاډي دي مړه کې پیزي او نښه یې څه درکړې او نښه چې کوم دی نو نښه خو یې لاره اوسه پورې نه ده راکړې خو پوردګار دې خیر کوي چېرته ډولکۍ رانیکي یا بل څه یا بل څه تورۍ مورۍ خو ما ورته ویل چې ما له به قوله نښه راکړې او دلته یو څو کسان دي هسې کرسته خو دغه نه کوي زما دلته یو کس ما له وختي غاړې م ورکړې چای مې پې اوس کړ د هغوی نه مې تپوس وکړه مهاجر وو زمونږ ګاونډیان دي او مطلب دا دی چې دا لارې کوڅې دا خو زما کار دی ما مخکې هم دا غلا کړې ده اوس ته هم کوم او د نورو د لسه کړي مړه چې زه بیا دله وکړم ای ګوره میټرې بندوله بجلی کونډې اچول دا زما په اختطاف یو مفت دي او د ګیس هغه کاتره څه ځکه نشم کړل چې هغې ته نه کونډه لګي هغې له به ډېر پوخ کار کوي د هغې ډېر اول ګیس شته نه په پیپونو کې نو دا شته که چې د چا غریب مړو نه غرو ته ناست دي خشا کړي او که ګیس کم راکم نو زموږ په کلي کې د ګیس یو ګریډ شته پرویز نوم یې دی خو ډېر ګیس اوسه دی هغه نه به د ګوپیان ورځې دوه ګوپیانو پرېښوله دا واته کړي کور کوي والسلام خفه نه شئ رونو